آه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله تعالی دې زموږ تاسې مجاهدینو ته او نظام او اسلامي حاکمیت ساتونکو ته توفیق ورکړي. بلې دا خو یو مسلمه خبره وه چې د پاکستان د پوځي حلقې لخوا په پوره بې باکۍ سره د افغانستان په خاوره باندې تجاوز وسو او حریم نقض سو. د دغسې ګستاخانه عملیاتو او برید په نتیجه کې زموږ ماشومان او ښځې او همداراز سپین ږیري شهیدان سول او تاسې ټولو نړۍ ولیدل. د دغه جرم او د دغه جنایت په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت هم ژمنه کړې وه چې په مناسب وخت کې به ځواب ورکوي. نن ماته ښکاري نن شپه د هغه ځواب وخت راورسېد. د ماښام نه به په 8 بجې شاوخوا کې د دفاع وزارت ټولو ځواکونو بلکې ټول امنیتي ځواکونو هغه د ډیورند کرښې په اوږد امتداد کې د دښمن په هغو نظامي پوستو باندې چې پاکستاني پوځي حلقه پکې ده او د دوی استازي او جرړې پکې دي، په هغو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه پیل کړي دي. الحمدلله بریدونه ښه موافقانه روان دي تر اوسه پورې، خو معلومات رسیږي. لږ مخکې معلومات دا و چې شاوخوا 7 پوستې نیول شوي دي. اوس تازه معلومات دا راغله چې د خوست په مربوطاتو کې هم د ببرک تاڼې اړوند سیمه کې د 4 نورې پوستې دا اوس فتح شوې او مجاهدین او پوستو ته ورغلل. د دښمن عسکر یې مړه او زوبل او پسې واخیست.